ولې د جمهوریت نظام چارواکي د سقوط کورنۍ عواملو پسې ګرځي، خو د بهرني او اصلي لامل په اړه څه نه وایي. امریکا افغانستان سره څه لوبه وکړه او اوس د پخوانیو چارواکو په مرسته څه کول غواړي؟ جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. شفیق کره لیکلي پوښتنه: د پرځول شوي جمهوریت ځینې مامورین ولې بهرنیو رسنیو سره د جمهوریت د پرځېدو پر عواملو غیر مسؤلانه او بې اساسه نظرونه شریکوي او یو پر بل تورونه پورې کوي؟ د افغانستان د جمهوریت د پرځولو پریکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې لاسلیک شوه. د پرځېدو داخلي عوامل یې سیاسي بې ثباتي، مالي فساد او د ولسواکۍ پر ځای د قومي ونډې پر اساس د حکومت ویش و. سیمه ییز عوامل یې د ګاونډیو هیوادونو جیوپولیټیک او جیو اکانومیک لیوالتیا. د بهرني عواملو برخه کې د جمهوریت د پرځولو لوبه امریکا ترتیب او پلي کړه، ځکه اوس د افغانانو نړۍ او تاریخ سترګو کې د خاورو اچولو هڅه کوي او په بېلابېلو رسنیو او ګردیو میزونو کې د جمهوریت هغه مامورین کېنولي چې دوی روزلي او د دوی ګټو ته ژمن دي. د جمهوریت د پرځېدو په اړه غیر مسؤلانه خبرې پرې کوي او د ناسمو معلوماتو پر اساس د عامو افغانانو ذهنونه اغوا کوي چې دا خپله د رواني جګړې د دوام برخه ده او له افغانانو لار ورکوي چې سمې پایلې او پریکړې ته ونه رسیږي. جنرال خوشحال ته د څېړنې لارښود وایي چې د یو وروسته پاتې، وږي، بې ثباته او په پردیو مرستو ولاړ هیواد د حکومت د پرځېدو علت په کتابونو کې نه موندل کیږي، بلکې د هغه حکومت د یو پوځي افسر پر مړوند د تړلي ساعت پر لیدو یې موندلی شئ چې بیه یې $33,000 ده.